د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي ریاست په تیر یوه کال کې د محاکمو د امنیت او اجرا په برخه کې بېساري هلې ځلې کړي او په دې توانېدلې چې د محاکمو او قضاتو پوره امنیت خوندي کړي او د نظامي محاکمو د حکمونو اجرا په خپل وخت ترسره کړي. په دې تړاو د نظامي محاکمو د امنیتي او اجرایوي قطاعاتو عمومي قومندان محترم حافظ حکمت الله اغا زهین وویل د امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان په اساس نظامي محاکم فعال شوې. لله الحمد موږ د نظامي محاکمو د امنیت او اجرا په برخه کې شپه او ورځ خدمت کړی. په تیر کال کې لله الحمد د ټول افغانستان په سطحه د نظامي محاکمو د حکم د اجرا په برخه کې کوم ځنډ او خنډ نه دی واقع شوی. د یادونې وړ ده چې تیر کال یاد ریاست د ملکي محاکمو د امنیت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، لکه د قضاتو او محاکمو امنیت ساتل، محاکمو ته د راتلونکو مراجعینو بهیر په منظمه توګه سمبالول او د قضایي جلساتو امنیت تأمینول. همداراز د یادې موضوع په تړاو د ملکي محاکمو د امنیتي قطاعاتو عمومي قومندان محترم الحاج مولوي عبدالله عظام وایي لله الحمد په ورځني توګه د قضاتو سره ګډ کار او همکاري کوو. د قضاتو لپاره د راتلونکي مراجعینو د تلاشي بهیر په منظمه توګه پر مخ بیایو. د قضاتو د فزیکي امنیت د تأمین لپاره مو دوی ته په منظمه توګه محافظین ورکړي دي. الحمدلله په تیر یوه کال کې د محاکمو او قضاتو مربوط کومه خاصه امنیتي پیښه نه لرو. لله الحمد زموږ قضاتو ته هیڅ کومه ستونزه د امنیت په باب کې نه ده متوجه سوې. خپلو قضاتو او ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې په راتلونکي کې به هم ان شاء الله ستاسو د امنیت د لا ښه تأمین لپاره نورې هلې ځلې کوو او ستاسو امنیت به په پوره توګه تأمینوو. د یادونې وړ ده چې یاد ریاست عام ولس او محاکمو ته د مراجعینو پوره رضایت خپل کړی او په دې اړه د مراجعینو له جملې څخه یو تن وویل زمونږ قاضي صاحبان زمونږ مشران مونږ واقعا ډېر ورنه خوشحاله یاستو. مونږ لپاره ډېر خدمات کړي دي او ورسره څومره چې د ملکي محاکمو قطاعت دي او د نظامي محاکمو قطاعت دي واقعا له خلکو سره ډېر ښه برخورد کوي، ډېر ښه چلند کوي. مونږ ورنه ډېر راضي یو. الله رب العزت د دا نظام تل دایم او قایم ولري.